بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د فاست بوکس سافت تجارتي محاسبې سافټویر د ټریننګ یا د زده کړې د ویډیوګانو په لړۍ کې دا ځل موږ درته اضافي عواید تشریح کوو. اضافي عواید ستاسو ته اکسترا انکام ولري یا اضافه عواید ولري، نو هغه موږ د دې لارې څخه سافټویر ته داخل کولی سو. دلته بیا په هماغه شکل باندې لیست راځي، دلته فیلټریږي. صحیح سو، انشاءالله په دې لیستونو مو پوره سر خلاص دي. اضافي عواید نوی سافټویر پر دې باندې کلیک کوو. په کومه کرنسي باندې ته عواید لرې، په ډالر لرې که په افغاني؟ په افغاني لرم. صحیح سو، کوم حساب ته داخلوي، داخل ته که بانک ته که صرافي ته، چیرې کوم اکاونټ کې په کوم حساب کې باید جمع سي. پر مثال په احمدي صرافي کې زما په صرافي په حساب کې باید جمع سي. څو مبلغ باید جمع سي؟ دا باید جمع سي 15,60,000 افغاني. د چیش پیسې دي، تفصیلات کې باید موږ ولیکو. دلته ورته ولیکو چې د باغ د انارو اصول. صحیح سو، د باغ د انارو اصول دي. دا خو اضافي عواید دي. د باغ د انارو اصول د مارکیټونو کرایه، د کور کرایه، یا هم د چا یو شی مو خرڅ کړي، موټر مو خرڅ کړي، مارکیټ مو خرڅ کړي، دکان مو خرڅ کړي، ځکه دا ټول اضافي عواید دلته راځي. یا مو کرایه وصول کړل، ټول دلته راځي. صحیح سو، هغه قاطع تلویش، هر قاطع چې ورته انتخاب کړي 15,60,000 افغاني احمدي صرافي ته تا جمع کړلې د اضافي عوایدو له لارې. صحیح سو، اوس نو که زه چیرې دلته راسمه احمدي صرافي زه دلته وګورم، هلته باید 15,60,000 افغاني اضافه سوي وي. بانکي صرافي قاطع ته راځم او دلته هم افغاني انتخاب کوم، قاطع کې ورته احمدي صرافي انتخاب کوم، پلټنه په وهم دی به ماته ښکاره کړي. ګوره اکسټرا انکم مساوي کېږي یا اضافي عواید مساوي کېږي د باغ د انارو اصول 15,60,000 افغانۍ دي. موږ مخکې په صرافي کې 50,500 افغانۍ پرتې وې، اوس 15,60,000 افغانۍ مو نورې صرافي ته راغلي چې 12,500 افغانۍ اوس موږ په احمدي صرافي کې لرو. اضافي عواید هم کولی سو چې که چیرې اشتباه سوي وي کولی سو ډیلیټ او تغییر یې کړو. صحیح دی.